پاسه نو الله له عبادت وکې تهجد وکې او د خدای نه سوال وکې قرآن شریف کې چې الله د خپل صفت بیان کوي انک لعلی خلق عظیم نو اسه نه کوي بهترین خوی خدای پاک ورکړي کور کې دنه د بیبیانو سره څومره خشته ښکلې خوی ممکن هغې ذره حساب نشي جوړی عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائی وی حضور پاک بدان لکمبل پخپلا گنڈ چه و بشده گورا بیبیانی دی دا چا یو بیبی وی یا دوی یا دری وی چه سلوری ناغا بدا کور کارو کی وی دا قدر مثل روستی دی در مندو آئیو او دا تاسو سر پارا کور کی ناستے کار بزکو که یو خد خاون تا دوی چه دا لگ دا ماچه سوا دا اور خورا بلکا سونا بد بگرنی دا بتا دا اور بلو دا سنڈیمہ بکٹ کراتا ناستے شل خبری ورطو کی او حضور پاک مبارک کنہا بی بیانی دی او قسم دے زارے دے بتے ابی بیانی ویل خدمت تپارا او بیان نبی علیہ السلام مبارک عائشہ صدیقہ فرمائی بیزان لبی سادر چوشتیت پخپلا گنڈا او ای پانا بیزان لپخپلا گنڈلا چو بشلی دلا او ای دا کور کار بے من سرکا و کانا فی محنت اہلی دا کور دا بی بیانو سر بے دا کار پل کور کار روزگار کاؤ او چی کل با بانگوی دا شوار سبے غردل نیق بجومات تاوگت دا سمر خاشتخ کلی خوی دی لوی خلق دا دنیا کافر دا لکنو پتادات دا رب العالمین دا حضور پاک دا خاشتخ کلی اخلاق دا وجن مسلمانان دا یو غٹ کافر و یہودی زید ابن دسنہ پیغمبر علیہ السلام لے قرض ورکڑے راغ یو موقع کی دا قرض دا ادائیگی یو سور دے پاتے وی او مخامخ حضور پاک تو درید وی دا ماغا شیراک اچھی ما دلس قرض درمان دے پولے دے روز پاکی روز دووی حضور پاک غلش در کوم بس اگا فوراً بدرت شروع کرد وی تاسو خلق امداد سکوی دا خلقنا مال والو بیانور کرد او لگ نورم ورپس مخ کلان وی تاسو دا عبدالمطلب خاندانم دا قچل دے دا خلق مالون اخرے دا سونس پا کی خبری دا خلق پا مخ کے او حضور پاک دا صحابہ پا مینس کے ناستے صحابہ و تا گوتی پٹ لقی چک بار بوزی کنا نیک بخت دا خوستا پا قرص کی دو سلور دے پاکی دا چک نیٹم راشی نو خلق دو درے دے محلت ورکی ستالا نیٹا دا راغلے او بیا دا مونگ مخی دا مونگ دا پیغمبر سپکاوی کے صحابہ دا حضور پاک بدا سپکاوی کم دے زغملی شو خود نبی علیہ السلام مخ کی بے غگ نہ کاؤ دیکھیں دا بندر ادوی حضرت عمر ورطا غسش ویستا ٹیم پلاشتا او پام کو بلا خبر دیو کہ چوز دن اثر اخوا پتلو غردو دا منگ مخ کی شرمے گنا او دا منگ دا پیغمبر بیزتی کے او پا بیزایا کے تالا حیانے لردی گورا حضور پاک مبار خبر دا حضرت عمر درستا وا کتا بیزایا ولی تالا خدا ٹیم دا قرض نلی پورا بیزایا ولی دا منگ دا خپلی پیغمبر سپکاوے کے لیکن حضور پاک حضرت عمر تا غصہ شو بی عمر دا سے مکاو ان لصاحب الحق مقالا دا چاچے پچا قرض پوری خبری کئی قرض والا خامخا خبری کئی او یو عمرہ وی دا تمام داننو جی دا تاکم کارو کو تالا دا دی پدے دا سے پکاروا چی دا تدیم نصیت کردے وی ما تدیم کردے وی اللہ اکبر دتا بریدان استا زم محتاج ہوں استا نصیت تو دیم محتاج ہوں دتا بریدان نصیت کرے ضرور خیر دی پنر میں اغوانا دا ٹیم خود اشتا خیر دی روز دو صبرو کا وقت اشتا او پنر میں اغوانا دتا بریدان سی ویلیو او ما تبا دیم نصیت کرے چانا قرض والے دو سلور ودی دنیٹین مخ کے والا تیار ساتا نظم استا نصیت تا محتاج ہوں مو دیم محتاج ہوں نو غصہ دے اکلا خدے و نکلد ان لصاحب الحق مقالا خامخا حق چی گفتون کی چی چاپا چا پوری خبری ورطا کئی زدی بوزا ومرا ولا دد چی سمرا خوراک کیگی ولا ورکا او لگ زیادی وطیات کی دمر ور پس زیاد تم ورکا لکتا وطا سو خبری اکڑی غلال دا آغا چی سمرا غلا کی دا غی ولا ورکا نو چی کلی اغا زیادی وطا تلا ہے ورکاو نا اغا زید ابن دسنوی دا ما حق خپورا شو دا سرا کے وی دا پیغمبر علیہ السلام وی چی زیادتی ورکا زکا چی ما تا تا بدری خبری اکڑی نو پاگی تا خپا شوی گور ہے حضور پاک دانوی چی زری خپا کرلم نا تا خپا شوی چی عمر دا تا خبری اکڑی نو دا آغی پیوست کی دا لگوندی زیادتی والا ورکا آغا سڑی و تا وی عمر ما پی جانی وی نا وی دا زید ابن دسنے یو دا یہودیانو آغلوی علامہ مولا آگے
یو مغیب یاره نوی کم از کم تاله خو نه پکار یو عام سړی که زمونږ د پیغمبر مخکې بد ویم نه دی پکار نو ته خو د اهل کتاب او د یهودیانو لوی عالم او داسې ناشنا غوندې غر چې اوږده سوکړی یې ختلې ده نو دی ودرېد د الله د قدرت ته ګوري حضور پاک مبارک چې هم د شپې پاسېد تهجد له نو د ستورو ته به یې وکتل او د اسمان ته نو به یې فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د الله د قدرتونو نه به الله معلومه امام شافعي صاحب وایي که نه چا یې تپوس کوي د خدای پاک د وجود څه دلیل دی چې الله شته وایي ګوره البعرة تدل على البعیر وایي چې په ځمکه پچه پرته وي نو تا ته پته لګي چې په دې لار باندې اوښ تللی دی پچه خو بغیر د اوښ نه نه که نه پچه پرته ده نو تا ته پته لګي چې په دې اوښ تللی دی چیلی پچې نو چیلی پې تللی ده نو د یوې پچې نه خو ته اوښ او چیلی معلومې او د دومره کائناتو نه به تا د خپل رب نه معلومېږي عجیبه دلیل دی نو دې غر ته چې وکتل نو ودرېد او د الله قدرت خدایا دومره غټ غر دومره مضبوط او اوچت نو فرشتې چې کله په زړه کې څه وسوسه یا څه خبره پیدا شي شک پیدا شي نو الله سره نسبت دی فورا الله د هغه شک ختموي وسوسه د خدای په قدرت کې شک نو هسې هغه تعجب یې واغېشته چې ستا څه لوی قدرت دی خدای فرشته ولا راله ولې وی د الله د قدرت ته حیران یم داسې غر څومره لوړ او دومره غټه سوکړی لکه د منارې په شان مونږ ورته مناره وایو وی د دې نه ناشنا شی درته وښایي وی د غر دې څوکې ته وښیي نو پیغمبر له خدای ګوره ډېر لوی طاقت ورکړ د غر څوکې ته ورسېد چې وخت د غر د څوکې د پاسه داسې د میچنې د پل غوندې یو تیږه پرته ده خدایه دا دې څنګه راغشتې ده او په دا څوکه د پاسه دې ښودې لکه سړی چې په دې ګوته د پاسه برچ یا مثلا یو پلیټ هله وړي خدای دا ستا دونه لوی قدرت دا څنګه راغشتې شوې ده او په دا څوکه پرته ده فرشته ورته وایي دې نه ناشنا شی راته وښایو وی لکه خوښه د هغه غر میدان ته یې کړ زلزله راله په دې غر باندې چې زلزله راله نو هغه کومه تیږه چې د غر په سر الاوړې وې ځان د پرته وادي پرېوته چې پرېوته وی ورشه اوس هغه غر ته لږ سر ورته کړه چې ورغی عیسی علیه السلام او غر ته سر ورته کړه انسان پکې ولاړ دی په هغه څوکه کې په هغه غار دی پکې د برنه او په هغې کې یو سړی ولاړ دی حیران شو فرشته وله راله او که دا لا څوک دی او دې سړي ته په هغه غر کې خشته ښکلې رڼا ده په هغه غار کې مزېدار او ورته کوزه پرته ده د اوبو خشته ډکه او د انګورو غونچک هم ورته پروت دی او دا سړی په منځه ولاړ دی لمونځ کوي دې لا حیران شو چې خدایه دا سړی دې غار ته دې څنګه راوستی دی او په دې غار کې دا رڼا پکې د کوم ځای نه راله او بیا د انګورو غونچک ورته څوک راوړي او د اوبو ورله څوک راوړي الله په دې قادر دی ورونو که نه دی بی مریم پوټې ماشومه وه که نه حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور نو حضرت زکریا علیه السلام په خپله کفالت کې واغېسته وي دا زما رشته دارم ده او ترور یې زما ټبر دی او زمونږ د استاد لور هم ده یو وینه زما بی بل وینه زما بی زه به یې تربیت کوم بل وی زه به یې تربیت کوم نو فیصله یې په دې وکړه چې راځئ دریاب کې قلمونه وغورځوو تورات به یې لیکه نو چې د چا قلم په ځای ودرېد نو هغه به یې تربیت کوي نو چې قلمونه یې دریاب کې وغورځول نو د هغه نورو خلکو قلمونه اوبو یې وړل او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ څه کوي چې کوم طرف نه اوبه راتلې اخوا روان شو لکه کښتۍ غوندې قرآن شریف کې الله وکفلها زکریا نو یو کوټه یې وله جوړه کړه او په هغې کې د بیبي مریم کېنوله کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به هغه کوټګۍ دروازه یې کلو کړه ورننبت نو ورته به روزي پرته وه هغې ماشومې جینۍ ته او څنګه روزي وه مفسرین لیکي وی د جمې میوه په وړي کې او د وړي میوه په جمې کې لکه د دې زمانې میوه ده دا په جمې کې ورته پرته وه او د جمې میوه په وړي کې نو حضرت زکریا علیه السلام ورته وایي ان لکې هذا دا میوه له کومې راغلې ده دروازه خو ما د بار نه جرنده کړې ده چابي ما سره ده مجال نشته چې څوک درته راننوځي بل دا ده چې دا میوه که چا راوړه نو هغه زمانه کې فرجونه او دا دغه خو نو که نه دا سټورونه دا د جمې په وړي کې او د وړي په جمې کې دا د کومې نه راځي هغه ماشومه بچی ورته څه وایي چې د عیسی علیه السلام وروسته مور ګرځي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده پټینه ماشومه ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې غواړي نو چاله چې غواړي بې حساب روزي او رزق ورکوي دا چې ده که نه
په تیږه کې دننه په کاڼي کې دننه چینجیله پروردګار رزق روزي ورکوي په دریاب کې دننه لکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم ځکه راځي مونږ خو پټې کرو نو جوار ځکه راځي نو ما ته په دریاب کې د کبغه باړې وښایه او ما ته په دریاب کې د کبغه یوریا خاوره وښایه چې ګنو ته یې دننه واچوله او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جایدادونه او بنګلې او کارخانې وښایه الله ورکوي رزق خرونو دا عقیده په خدای کامل او ساته چې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب چاله چې الله غواړي نو بې حسابه روزي او رزق ورکوي نو حضرت عیسی علیہ السلام چې وکتل چې خدایه نو سړي ته ولاړ دی سړي سلام وګرځو سلام یې وګرځو نو تپوس یې وکړي ملګري څوک بني آدم د آدم علیہ السلام اولاد کې مسیح دا څه شی پروت دی دا اوبه دي دا الله راکوي دا انګور دا مې خوراک دغه انګور خورم او دا اوبه الله راکوي او نور څه کې به دقه د الله عبادت کو دا ورځې مې روژې او د شپې دغه منځونه او دسونه منځونه کوم او دغه عبادت کوم ملګري د کله نه یې دلته عبادت شروع کړی دی عیسی علیه السلام یې تپوس کوي وی 400 کاله مې وشو په دې غار کې د الله عبادت 400 سال حضرت عیسی علیہ السلام حیران شو خدای دا دو مرته وره او داسې عبادت ریا پکې نشته څوک یې ویني نه ګوټ چاري نشته خپلوانو سره تلل او غم خادي نشته گپ شپ نشته یو شان عبادت الله د رضا ده پورې ګورې رونو الله د کوي او څوک ولا بل شان عبادت نو عیسی علیہ السلام الله ته مخ اوچت کړ یا الله د دې انسان نه خشتا او تا ته غوره انسان بم بل څوکي داسې عبادت بے او یو کس شته د ده نه ما ته په عبادت کې زیات نږدې دی څوک دی الله راته وښایه چې ورپسې لاړ شم نه هغه به وروسته راځي د نبي آخر الزمان د آخر زمانې د پیغمبر امتي چې د شعبان په 15مه شپه زما عبادت وکړي د دې انسان د دې 400 کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب به ورکړي دا د الله رحم دی که نه په خدای یقین کوه ځکه الله حیران شو چې خدای ستاسو نه رحم دی مونږ د نه څه واخېسته یعنې که یو سړی ووایي چې السلام علیکم ثواب یې وشو او زبردست ثواب یې وشو لږ هم نه بې شمېره نیکۍ دی او که بل ورته ووایي چې وعلیکم السلام هغه هم ثواب وشو که دې ووایي چې السلام علیکم او وعلیکم السلام ورحمت الله ډبل ثواب یې وشو که دې وایي السلام علیکم ورحمت الله زیات کړي ډبل ثواب وشو که هغه وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د درې چنده زیات ثواب وشو که پرانجه وکړي انټوشي وکړي نو خو انسان دی خامخا انټوشي کوي که نه دې له خو چا په مدرسه کې ټریننګ نه دی کړی دا خو طبیعي څیز دی او دې وایي الحمدلله بیا ثواب وشو بلې چې واوري یرحمک الله باندې خو ژبه نه ستړې کېږي هغه له په الله اجر او ثواب ورکوي په دې لاره کې یو غنه پرته ده او هغه دې اوچته کړه چې مسلمان ته تکلیف نه په دې هم خدای اجر او ثواب درکوي د خدای رحمتونه مور ته کور ته ننوتې او مور ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي پلار ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي څومره ثواب نو چې مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل چې ته ورته مسکې شي او هغه مور او پلار هم ځان ته مسکي کې د قبول شوي حج برابر ثواب درکوي حج په 2 لکه روپۍ نن سبا نه کېږي نو تپوس کېږي د حضور پاک مبارک نه صاحب دا که څوک زیات ورنه نوځي 100 ځله ورغی 200 ځله کور ته ورغی او دقسې په خوشحاله نظر بخاري کې حدیث دی د ترمذي شریف کې حدیث ترمذي کې حواله مې درکړه او مشکات کې شته ورمایي وته وی دا خو سل نه چې زر کرتا الله رحمت دی نه زیات دی ورته ګورې په خوشحاله نظر الله د هغې نه زیات ثواب درکوي د خدای څونه رحمتونه دي ماشوم دی اوچت کا او پسر دی ول الله کې خود اجر درکې مشر تر بالغ کې خود ثواب درکې مشر د مټری ونیوا بابا راځه سولګي ته لخیجوم الله ثواب درکې د استاد قدر دی وکړه الله ثواب درکې جمعه ته خیخ پر دن نکړه ثواب درکې غسل اعتبار وې ثواب درکې قران شریف دی خپل کا باغې الله ثواب درکې یعنی داسې الله پاک او اصل عجب القوا الله الله کوا درود شریف وایا کمپیوټر د ثواب دی چالو دومره د خدای رحم یو سکند کته وای چې زما دي سریریش کینټه په ثواب کې تیری شنو الله گواهی چې خدای پاک ردام درکړي او دې د مثال درکوم وای د شپې خو بزودي باندې زما ثواب څنګه کېږي حضور پاک مبارک فرمایي چې د شپې د کېږي او د سوکا او چې یو داسې وکړه لا اله الا الله شروع کا نو چې خوب درغی کنه او په دې کې ودل شوې نو تر پاسې دو پورې ستا دا ټول وختونه په ثواب کې تیر شو
او که په دغه شپه کې مړ شوې نو الله به یې د شهیدانو په صف کې پاسوي. اوس به سره څه کوې؟ دا اوس خدای پاک مونږ له باندې لټوي که نه لټوي؟ په معمولي غوندې خبره ښه یاره دا هم راته ګرانه ده، دا به څنګه کېږي؟ دا خو د شپې ثواب شو، خو د ورځې به څنګه کېږي؟ وایي ښه نو داسې کوه چې د هر مانځه نه پس آیت الکرسي وایه، هر مونځ چې دی وکړه ورپسې آیت الکرسي وایه. ښه نو چې کله وده کېږي بیا آیت الکرسي وایه، نو ستا ټول ټیم په سببونو کې لګیا دي کېږي. ښه به یو موقع کې فرمایي وی مانځه پسې 3 کرته سبحان الله، 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر وایه. څو شروع؟ سل شو کنه. منځونه څو دي؟ 5 دي. منځونه څو دي؟ 5. نو څو شو؟ 500 شو. 500 شو. نو چې 500 دا شو او د شپې وده کېږي او سل کرته وایي نو 600 شو کنه. نو 600 په لسو کې ووهه د یو نیکۍ ثواب چې دی نو هغه یو په لس دی. نو چې 600 دی په لسو کې څو شو؟ 6,000 شو کنه. نو حضور پاک فرمایي وي تاسو کې څوک دی چې دروازې 6,000 ګناهونه کړي؟ د 6,000 ګناهونو ذمہ دار خدا شو. څوک داسې شته چې 6,000 ګناهونه کړي؟ یعنی موقع په موقع الله د ثواب درکوي درته، موقع په موقع د ګناه درجېدو غم کوي. نو چې اوس مونږ بدقسمته یو پوټې غوندې په کنځلو خوله ستړی کوو، په غیبت مونږ ستړي شو، په چغلۍ مونږ ستړي شو، لیکن دغه معمولي عبادت مونږ نه کوو، دا خو زموږ خپله غلطي شو. نو جناب وی د دې سړي چې کوم د شعبان په 15مه شپه پاڅېده او رب العالمین ته عبادت وکړه، د هغه انسان د هغه یوې شپې عبادت د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه بهتر دی. او د هغه سړي عبادت څومره مزیدار واله عبادت. نورونو د شب قدر شپه عبادت وکړئ الله او دروازې روژه ونیسئ. ویم درته دروازې روژه ونیسئ او د شپې الله ته عبادت وکړئ. حضور پاک مبارک فرمایي وی چې الله په دې شپه باندې 300 رحمتونه او 300 بخښنې نازلوي، مغفرتونه. خو یو څو کسان نه بخي. ګورې لکه یو پټې درته خبره سخته کړم، حدیث کې راځي یو څو کسان نه بخي. هغه څوک دی چې هغه نه بخي؟ یو مشرک چې الله سره دویم خدای لري ګڼي، شرک کوي، هغې نه دې مله وسره. دویم څوک دی؟ سودخور چې سودي کاروبار دی. دوه شو. دریم څوک دی؟ جادوګر او کوټګر چې په خلکو جادو کوي او کوټه کوي. درې شو. څلورم چې شراب څکي همیشه. اوس یو سړي اوس کله توبې ته ویست او بیا نه څکم دا خیر چې همیشه شراب څکي. بل همیشه زناکار، خدای دې مسلمان وساتي. یو کس نه وشو توبه وایستله الله به یې معاف کړي، خو چې همیشه. او بل پکې څوک دی؟ یاره دې نه خو به انشاءالله زموږ د مسلمانان خلاص دي. شکر دې شرک مونږ نه کوو، الله یو منو. داسې ده که نه؟ ټول وایي چې ایمان هم تازه شي، الله وحده لا شریک یې ومنو. شکر. او سود به چې ته بس قسمته چې ته یو کس وکړي کنې الحمدلله مسلمانان د دې نه خلاص دي. او د شرابو نه هم شکر دې خلاص شو، او د دغه بدعملۍ نه هم شکر دې خلاص شو، او کوړو جادوګرو نه هم خلاص شو. خو یو کس پکې بل دی. څوک دی؟ مشاهد چې کینهګر، کینهګر خدای نه بخي. او د ما په خیال چې دا بیماری د کینې والا دا به دې نه به څوک هم خلاص نه. توبه وباسئ. حسد من شر حاسد اذا حسد، کینه ډېره خطرناکه ګناه ده. او چې مسلمان سره ته بغض او حسد او کینه کې هغه دې څوک کړل هېڅ هم نشي کولی. زه اکثر طالبانو ته دا ټکې وایم، زم که یو سړی چا سره کینه او حسد کوي د هغه څه نشي کولی، دله دا سزا ډېره ده چې هغه خپل وخوړه، خپل نه خورئ که نه. د بل زه تا سره کینه وکړم تا ته نقصان نه شم رسولی، ځان له مېړه وخوړه، د غټه سزا شو. او کینهګر خطرناک په دې دی چې د ده د الله په کار اعتراض نه. لکه مثلا یو سړي له خدای علم ورکړه او زه ورسره حسد او کینه کوم، نو دا خو مې په خدای اعتراض وکړه چې خدای پاک دا علم دی ولې ورکړی. یو سړي له خدای مال ورکړه، یو سړي له خدای حسن ورکړه، یو سړي له خدای عزت ورکړه او زه ورسره کینه کوم، نو دا نعمتونه الله ورکړل. نو دا الله په نعمت زما اعتراض دی چې خدای دا نعمت ولا ولې ورکړه. الله وایي ته ما نه ښه پوهېږې، ته په خدای کې ما سره ځان شریک یې، په علم او پوهه کې ما سره ځان شریک یې. دا په خدای اعتراض. نو دا څو څیزونه دي چې له دغې کسانو رب العالمین په دغه شپه باندې دعا نه قبلوي. 300 رحمتونه او د 300 بخششونه دا سره یې پاک دي. نو د دې نورو نه خو شکر دې مونږ خلاص یو، او کوشش وکړئ چې د دې کینې او د حسد د بیمارۍ نه
الله نه سوال وکړي دا داسې څښا بیماري ده چې هر سړي ته په داړه کې راځي چې خدای پاک هم د کینې مسلمان سره د بغض او حسد د کینې نه محفوظ وساتي. نو دا شپه د شب قدر اوس دې ته شب قدر ولې وایي شو قدر چې مونږ وایو دا قدر شپه. نو قدر دوه معنی دي قدر عظمت او لویه ته وایي د لویه شپه ده هغه لویي خو تاسو ته معلومه شو چې الله تعالی په دې شپه څومره مهربان دی. دویم قدر تقدیر ته وایي رب العالمین په دې شپه باندې د لوح محفوظ نه فرشتو ته حکم وکړي چې د فلانکي سړي د یو کال تقدیر ولیکي او د دنیا فرشتو ته حواله کړي. نو په دې شپه د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څومره تقدیري فیصلې دي د خدای پاک لکه زما متعلق فیصلې دي چې دی به په دې کال کې دونه ډوډۍ خوري دونه به دې اوبه څکي دونه به دې ګرځي بیماری به راځي نه به راځي مرګ به راځي نه به راځي. نو چې د هر انسان متعلق د راتلونکي یو کال څومره فیصلې دي د ډوډۍ او رزق او ژوند د عزت او ذلت او بیماری او ګرځېدل او ناسته ولاړه دا هغه فرشتې راوالي د دې شپه باندې دا لیکل شروع کړي. نو په رمضان کې کم لیلة القدر راځي نو په هغه شپه باندې د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې دا واخلې د فلانکي سړي د راتلونکي کال عملنامه او هغه د دنیا ژوند د هغې دا نقشه ځکه ورته لیلة القدر وایي. د تقدیر د لیکلو د انسان د تقدیر د لیکلو د شروع شپه د دې وجې نه علما لیکي چې سړی په دې شپه د الله نه سوال کوي نو داسې سوال دی وکړي. معزز سامعین د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي او پر اثر اواز باندې د اسلامي واقعاتو او مختلف بیانونو اوریدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. داسې سوال یا خدایا په دې شپه زما تقدیر لیکل کېږي فرشتې لیکي نو خدای زما په تقدیر کې روغ صحت واچې خدای زما په تقدیر کې ایمان واچې خدای زما په تقدیر کې نیک عمل واچې خدای زما په تقدیر کې سعادت او خوشبختی واچې او سپیرتوب ته وباسې خدای زما په تقدیر کې رزق واچې زما تقدیر کې عزت واچې الله بدلی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب. قرآن شریف کې الله وایي چې اصل تقدیر ما سره دی او د تقدیر د بدلولو محو او اثبات چې ورته وایي لیکل او یا روانول وایي دا زما اختیار دا کار د کولی شم. نو په دغه شپه به د رب العالمین نه دغه سوال کوي دروازې به یې روژه ونیسي او ما چې وختي نه کوم حدیث ته وایي د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حدیث دی د حضرت ابو هریره نه منقول فرمایي چې ان الله ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا خدای پاک د لومبي اسمان ته د شو قدر په د میاشتې په دا نیمه کې په دا پنځلسمه شپه راکوزېږي. نو د خدای کوزېدل د خدای د رحمت راکوزېدل د الله کوزېدل د خدای د شان سره مناسب دي داسې کوزېدل نه کوي لکه دا مونږ چې څنګه کوز پاس کېږي د خدای زمونږ په شان داسې وجود نشته لیس کمثله شیء د دې لومبي اسمان ته راکوزي نو څه چل کوي فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب په عربو کې بنو کلب یو قبیله و هغې به ګډې چیلې ساتلې نو رونو د یوې ګډې ویښته به څوک وشماري نه د یوې ګډې چیلې ویښته وړی څوک نشي شمېرلی نو وایي د بنو کلب قبیلې چې څومره ګډه چیلې دي غنم په عربی کې ګډو چیلو دواړو ته وایي ګډو ته هم وایي چیلو ته هم وایي او شاته هم ورته وایي ګډو چیلو ته نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو وړی تارونو نه زیات مخلوق پروردګار بخي هغه مخلوق څوک دي هغه دي چې په دا ورځې د الله روژې ونیسي او د شپې رب العالمین ته زاري وکړي او عبادت وله وکړي. حضرت موسی علیه السلام یو ځل په لاره تېرېده یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي یو جاړي وته چې موسی علیه السلام پې ورغی هغه سړي ته وایي ولې وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه جاړه ته څوک یې وایي زه موسی یم د بني اسرائیل ورته غاړه وت لاسونه یې وله ښکل کړل ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امتو زموږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات وایي حضرت د الله پیغمبر چېرته دی وی تور ته ځم د الله ملاقات له ای زما یو سوال خو الله ته وکړه وایه څه سوال دی الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي دا جړېدونکې بنده ورته وایي
موسی علیہ السلام تا به خدای بخي ځکه څونه الله ته عبادت کې سجدې لګي او خدای ته جار چې حضرت موسی علیہ السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه د دې سړي درخواست یې ور مخکې کړ الله په لاره روانو او زما یو امتي دی او لګیاو ډېر یې راته ژړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیاو نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کې وې د خدای نه یریږم الله ستا د یارې نه او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي زم سفارش کوم چې ته یې وبخه وی الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بالکل نه بخلي کېږي نه بخم ته د سفارش به نه کې د یو ګناه کړی ده چې په هغې خبر دی او زه پرې خبر یم ګوره الله دونه پرده پوخ دی چې موسی علیه السلام یې پرې پوه نه کړي چې دا څه ګناه وه څوک نه خبر داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوه یم او یو پرې دغه سړی پوه دی او بالکل یې نه بخم ورته وایه چې ستا بخشش نشته عبادت کې کوه که نه کوې مه کوه موسی علیه السلام باندې خو جلال وکړو چې د الله جلال په چاره چې هغې ته څوک ټینګېدی نه شي واپس راغی چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا میلو شو وی زما درخواست د الله ته مخکې که او ستا درخواست مې مخکې که څه چلو شو وی خفه کېږه مه خو ستا بخشش نشته الله خو تا ته ډېر سخت غصه دی څه ګناه دې کړې ده تا هغه ګناه کړې ده چې الله وی بلکل یې نه بخم دا دې څه ګناه کړې ده سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه نه خوله وی نه نو چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم الله په ما ګوره دونه بخي یې نه سزا ورکوي لیکن هغه پرده وله نه اوچتوي او موږ څه کوو من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به په دې سړي په دنیا او په آخرت کې پرده واچوي او موږ څه کوو پرده اچوو نه پرده اوچتوو یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړو یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هلکه پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې دا نو پټی کا ته پیغمبر امتي هله ته جوړېږي یو سړي کې غلطي دا پټی کا یو سړي کې نقصان دی پټی کا او موږ خلک په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې نه ورپسې راوباسو پلان کې دا چل دی پلان کې دا چل دی دا ډېره خطرناکه ګناه وایي ښه نه الله په ما پرده واچوله او زه ښکاره کړمه نه د الله رسول نه ښکاره اوس به څه کوې نو تا خو بخي نه وایي که مې بخي که مې نه بخي عبادت زما کار دی بخنه د خدای کار عبادت خو له نه پرېږدم خفه کړی مې دی نور یې خفه کړمه خپل رب مې خفه کړی دی غصه کړی مې دی نور یې خفه کړم که مې بخي که مې نه بخي بخنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی ورله به کوم او دقسې به ورته جاړم او ولې ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم او بل د بخنې خاوند نشته چې زه دا پرېږدم او هغه له لاړ شم نو د بخنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړی ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی نو که ما بخي که نه بخي دقه جړه به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم دا زما کار دی او بخنه د هغه کار څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته الله سره مناجات یې کو رازداري کوله چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وایي ای موسی وایي د هغه سړي هغه خبره خو دې ما له راوړې وه او چې واپس تلې در سره کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه وایي الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووایي او ته وایې دی نه بخمه وایي حقه وخت مې وبخه چې هغه خپل عاجزي وکړه او خپله زاریه وکړله نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان کړو د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي مونږ لګیا یو خفه کوو او بیا هم روزي را کوي مونږ لګیا یو او خفه کوو یې بیا هم جامه را کوي مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت را کوي مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي را کوي مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي را کوي ته خو به وکړې چا سره دا کار نو پروردگار دغه حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په دغه شپه چا د الله عبادت وکړو او د ورځې ورته روژه ونیوله نو خدای پاک په دغه شپه باندې دغه خلک د بنو کلب قبیلې د ګړو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق پروردگار بخي نو زما وروڼو د ورځې روژه ونیسئ پروردگار د الله د رضا لپاره دومره ګرانه خبره نه ده او د شپې خوب وکړې خوب منع نه دی ښه په لومبۍ حصه کې خوب بهتر دی او په اخره شپه کې تهجد پاسه نو الله له عبادت وکړي تهجد وکړي او د خدای نه سوال وکړي قرآن شریف کې چې الله د خپل صفت بیان کوي انک لعلی خلق عظیم نو اسه نه کوي بهترین خوی خدای پاک ورکړي کور کې دنه د بیبیانو سره څومره خشته خپل خوی ممکن هغه زرم حساب نشي جوړېږي عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی حضور پاک بدان لکمبل پخپلا گنڈچے و بشلے گورا بیبیانی دی دا چا یو بیبی بی یا دوی یا دری وی چه سلوری ناغا بدا کور کارو کی وی دا
دا ښځې مثله لوستې دي زر مونږ دا ووایو او دا تاسو سره پاره کور کې ناستې کار به زه کوم که یو ښه د خاوند ته دا ووایي چې دا لږ دا ماچس وه دا اور خو راته بل که څونه بد به ګڼي زه به تا د اور بلم د سنډېمه به کټ کې راته ناستی شل خبرې ورته وکړي او حضور پاک مبارک که نه بیبیانې دي او قسم دې زارېدې به تې بیبیانې وی د خدمت دپاره او بیا هم نبی علیہ السلام مبارک عائشہ صدیقه فرمایي وی ځان له به څادر چې وشلېد په خپله ګنډه او وی پاڼه به یې ځان له په خپله ګنډله چې وبشلېدله او وی د کور کار به یې موږ سره کو کان فی مهنت اهله د کور د بیبیانو سره به د کار خپل کور کار روزګار کو او چې کله به بانګ وویل شو هر څه به یې غورځول نیغ به جومات ته ووته دی څومره ښایسته ښکلې خوی دی لوی خلک د دنیا کافر د لکونو په تعداد دا رب العالمین د حضور پاک د ښایسته او ښکلو اخلاقو د وجې نه مسلمانان ده یو غټ کافر و یهودي زید ابن دسنه پیغمبر علیہ السلام له قرض ورکړی راغی یو موقع کې د قرض د ادایګۍ یو څو ورځې پاتې وې او مخامخ حضور پاک ته ودرېد وی زما هغه شی راکړه چې ما دله څه قرض در باندې پولی دی ورځې پکې ورځ دوه وې حضور پاک غلی شو در کوم بس هغه فورا بدرت شروع کړل وی تاسو خلک هم داسې کوئ د خلکو نه مال والو بیا نه ورکوئ او لږ نور هم ورپسې مخکې لاړ وي تاسو د عبدالمطلب خاندان هم دقه چل دی د خلکو مالونه خورئ دا څونه سپکې خبرې د خلکو په مخ کې او حضور پاک د صحابه په منځ کې ناست دی صحابه ورته ګوتې پټ لقئ چې بار به وځي که نه نیکبخته ده خو ستا په قرض کې دوه څلور ورځې پاتې دي چې نیټه هم راشي نو خلک دوه درې ورځې مهلت ورکوي ستا لا نیټه نه راغلې او بیا زمونږ مخکې زمونږ د پیغمبر سپکاوي کې صحابو د حضور پاک بد او سپکاوي کې هم دی زغملی شو خو د نبي علیہ السلام مخکې به یې غږ نه کو ده چې دا بد ردوي حضرت عمر ورته غوسه شو وی ستا ټیم خو لا شته او پام کول که بله خبره دی وکړه چې اوس د ناصر اخوا په طول وغورځو زمونږ مخکې شرمېږي نه او زمونږ د پیغمبر بېعزتي کوي او په بېځایه کې تاله حیا نه لري ګوره حضور پاک مبارک خبره د حضرت عمر درسته وه چې ته بېځایه ولې تاله خو دا ټیم هم د قرض نه دی پوره بېځایه ولې زمونږ د خپل پیغمبر سپکاوی کې لیکن حضور پاک حضرت عمر ته غوسه شو وی عمره داسې مه کوه ان لصاحب الحق مقالا د چا چې په چا قرض پوری خبرې کوي قرض والا خامخا خبرې کوي او یو عمره وی دا تمه مې دننه وه چې دا تا کم کار وکړ تاله د دې په ځای داسې په کار وه چې ده ته دې نصیحت کړی وي او ما ته دې کړی وي الله اکبر ده ته به دا ستا زم محتاج وم ستا نصیحت ته او دې محتاج وم ده ته به دا نصیحت کړی و چې وروره خیر دې په نرمۍ غواړه دا ټیم خو دې شته خیر دې ورځ دوه صبر وکړه وخت دې شته او په نرمه غواړه ده ته به دې داسې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړی و چې چا نه قرض والې دوه څلور ورځې د نیټې نه مخکې وله تیار ساته نو زم ستا نصیحت ته محتاج وم او دې محتاج وم نو غوسه دې وکړه ښه دې ونه کړل ان لصاحب الحق مقالا خامخا حق چې غوښتونکي چې د چا په چا پورې خبرې ورته کوي زه دې بوځه عمره وله د ده چې څومره خوراک کېږي وله ورکه او لږ زیات یې ورته یاد کړي دومره ورپسې زیات هم ورکه لکه تا ورته څو خبرې وکړې هغه لار د هغه چې څومره غله کېده هغه یې وله ورکړه نو چې کله هغه زیاتي ورته تله یې ورکو نو هغه زید ابن دسنه وی زما حق خو پوره شو دا څه راکې وی دا پیغمبر علیہ السلام وی چې زیاتي ورکه ځکه چې ما تا ته دوه درې خبرې وکړې نو په هغې ته خفه شوې ګوره حضور پاک دا نه وي چې زه دې خفه کړم نه ته خفه شوې چې عمر درته خبرې وکړې نو د هغې په عوض کې دا لږ غوندې زیاتي وله ورکه هغه سړی ورته وی عمره ما پېژنې وی نه وی زه زید ابن دسنه یو د یهودیانو هغه لوی علامه مولا هغه یو مغیب یاره نو وی کم از کم تاله خو نه وپکه یو عام سړی که زمونږ د پیغمبر مخکې بد ویم نه دی پکار نو ته خو د اهلي کتابو د یهودیانو لوی عالم نو تا داسې ولې کول چې زمونږ د پیغمبر دونه بېعزتي دې وکړله هغه وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د دې پیغمبر ټول صفتونه چې څومره وکتلي امې پکې ټول موندلي ما سوا د یو څو صفتونو نه دا مې د هغې جانچ پړتال کو امې معلومول چې دا پکې شته که نشته یو صفت پکې دا دی زمونږ په کتابونو کې چې ده سره
دا غصې مقراشي نو دی به غصه نه کوي او صبر به کوي خپل اخلاق به لري او دویم چې که ته ورسره هر څومره جهالت کوې دی به د هغې په مقابله کې تا سره ښېګړه کوي دا صفتونه مې پکې نه ومنتې او دا باقي صفتونه مې پکې مونتې وو نو زه نن دې لپاره مې دا غصې کولې چې زه ګورم چې دې غصه کوي که دې صبر کوي نو صبر مې پکې ومونته او ما ورسره ډېر جهالت او کستغې سپورې مې ووې مې زه ګورم چې دې د جهالت جواب ما له په جګړه راکوي او که په نرمۍ راکوي نو ما له هغه په نرمۍ جواب راکوه وی عمره ما خپلو کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کوم صفتونو ټول ومونتل دا څو کم و دا مې پکې نن پیدا کړل راځه ما سره او زما په اسلام ګواه شه راغې حضور پاک له لاس ورکړه الله مسلمان کړ دا د ښو اخلاقو برکت نن موږ ټول وایو د نبي علیه السلام په شان زموږ خوی کې او دی او د هغه په شان اخلاق لیکن داسې اخلاق شته په موږ زموږ کور کې څه ژوند دی د ښځو سره د بیبیانو سره څه ژوند دی څومره ظلمونه کوو د ښځو سره په مختلفو طریقو د ظلم یو طریقه نه ډېرې طریقې دي بچو سره څومره ظلمونه کوو د خویندو سره څومره زیاتې او څومره ظلمونه کوو ورکوي څوک خپل پوره حق خپلو خویندو له د لونو سره څومره زیاتې کوو د ښځو سره د بچو سره د ګاونډي سره دا څنګه اخلاق دي یوازې په مونځ خو بخل نه کېږي یوازې په زکات نه خلاصېږي یوازې په حج نه بخل کېږي د دې ګاډي پایې وي که یو پایې خراب وي بیا ګاډي نه د پایو خپل ځای دی او د انجن خپل ځای دی که انجن کې لږ فرق وي بیا هم ګاډي نه ځي او که انجن هم سمې او پایې هم سمې دا تیلو پکې خپل ځای دی که تیل پکې نه بیا نه ځي او د موبلیلو خپل ځای دی که موبلیل پکې نه بیا نه ځي او پیچ چې ولا تاوی څه ورته وایي د هغې خپل ځای دی که یو ډیګری د هغې نه کټ کړله انجن هم روغ دی ټایرونه هم اعلی دي هر څه برابر په پیچ تاولو والا شی خراب دی بیا هم نه ځي چې خپل پرېږدي زور ورکوي که هغې کې فرق دی بیا نه ځي د هر شي خپل ځای دی په ګاډي کې د یوه ډیبری چې پکې کم وي نو ګاډي ته نه شي بوتلی نه نه به د نیغې لارې په دې کندې ته وغورځېږي بېغمه به دې کړي نو د ګاډي کې د هرې پرزې خپل ځای دی ټولې په کار دي چې دا وین والا به ګاډي چلېږي دغه رنګې د مسلمانۍ خپلې پرزې دي د مانځه خپل ځای دی که دا نی بیا د مسلمانۍ ګاډي بې ځایه دی او دغه رنګې د زکات پکې خپل ځای دی د حج خپل ځای دی د بندګانو د حقوقو خپل ځای دی د ښځې د حق د بچو د حق د رونو د حق د معاملاتو د دې خپل ډیبری دي دا خپل ځایونه دي په اسلام کې لري یو ډیبری چې په ګاډي کې نه ګاډی نشي چلی دی دغه رنګې د اسلام په دې ډیبرو کې او په دې پرزو کې چې یوه پرزه هم کمه اسلام به دې نیمګړي دا نشي رسولی دا به نه وی چې انجن قیمتي دی چې دا پکې وي ټایر ته پکې حاجت نشته او یا دا به نه وي چې روان خو په ټایرونو دي که ټایرونه یې ټیکي نو د انجن او د پیچ پکې څه ضرورت دی او د موبلیل او دغه پکې څه ضرورت دی د تیلو یو د څلوره نو ډیبری چې پکې کمه شوه نو بیا دې هم ګاډي نه دي دقه رنګې د دین اسلام دا یو ګاډی دی یا ادخلوا فی السلم کافه او سر نه نوکه پورې په اسلام کې ور داخل شي او د اسلام چې څومره احکامات دي دا به منئ یو په هغې کې بهترین اخلاق نو ښه خوی به ځان کې پیدا کړې وګوره د حضور پاک مبارک خوی ته سړی حیران شي یو صحابي دی کافر و مخکې ثمامه ابن اسال د یمامي سردار روان دی مکې مکرمې ته صحابو له په ګوتو ورغې ګرفتار یې او راوسته جومات کې یو ستن پورې وته نبی علیه السلام مبارک وی دې څنې پورې وتړئ څوکۍ کوئ چې در نه ونه تښتي ډوډۍ هم ورکوئ اوبه هم ورکوئ او دسماتې له هم پرېږدئ حضور پاک سحر وختي پرې راووت ما عندک یا ثمامه زړه کې دې څه سوچ دی وی صاحب درې خبرې مې دي پړه کې لومبۍ خبره خو دا ده ان تقتل ذا دمن که ته ما وجنې نو خپل اختیار به دی د وینې خاوند به مړ کړي وینه ولې بوټې کړې او خو بل راخېږي نو که زه دې مړ کړم وینه به مې توی کړي هسې به مې مړ کړې او یا دا چې زما ډېره لویه وینه ده ګورئ عظیمه وینه مې ده که دې مړ کړم ډېر لوی قوم مې د اسانه خبره نه ده بدل به یې ده نه او که احسان کې تنعم علی شاکر نو زه به دې ډېره لویه شکریا ادا کوم ولې د قوم سردار یم نو چې زما
باندې احسان دی او که دا زما په ټول قوم احسان دی نو ټول عمر به زما قوم ستا احسان هیر نه کي ته خوشې کې مې احسان کې وان كنت تريد المال فسله او که مال غواړې فدیه غواړې نو وایه چې څومره دې پکاري قوم ته به سوال جواب وکړم درته به یې راولېږي نبي علیه السلام اړو غږ هم ونه کړه د هغې مقصد دا و چې پرېږده چې دی په دې جومات کې تړلي چې د صحابو د خوی اخلاق وویني سبا بیا په حضور پاک را تشریف راوړه بیا ورته ما عندک یا سماما څه دې زړه کې پراته دي وایه وی صاحب هغه پرونی درې خبرې دي په درېیمه ورځ بیا پې نبي علیه السلام راووت ما عندک یا سماما زړه کې دې څه پراته دي وی حضرت هغه درې خبرې دي که احسان کې نو ډېر لوی شکر به دې ادا کړم او زما قوم به دې لوی شکریه ادا کړي لوی عزت به وګټې او که وجنې مې ستا خوښه ده ولې زما وینه تویې او که زما وینه دې توی کړه نو د ډېر لوی قوم دشمني به په غاړه والې ګورې وړه خبره نه ده او که فدیه غواړې نو وایه چې څومره دې خوښئ قوم ته سوال جواب کوم چې راویلېږي حضور پاک صحابو ته اطلقوا سماما زه مفتې پرېږدی په مخه دې ښه زه احسان هم در باندې دی راووت د عربو دا قبایلي خلقو دې کې به یاره نه وه او نه په دوی کې بر چا نه غیرت پکې ډېر زیات و راووت لال مخامخ یو باغ و د کجورو هغې ته ورننوت او ویې لامبل او نیغ واپس راغی حضور پاک ته مخکې کېناست سماما بیا رالې وی یو صاحب رالم ومې لمبل وی قسم دې د اوس نه لږ ساعت مخکې ستا نه مبغوثترین انسان ما ته بل نه ښکارېده ته مې ډېر زیات بدي شوې او نن ستا مخ ما ته د ټولو مخونو نه اعلی او بهترین او محبوب ښکاري ډېر زیات مې ستا مخ خوښ مبارک او د اوس نه لږ ساعت مخکې ستا د ملګرو نه مبغوثترین ملګري چې مې بدي شو ستا د ملګرو نه زیات مې بل څوک نه شو بدي او اوس وایي ستا ملګري ما ته د ډېرو محبوب او غوره او ښایستو خلکو نه نور څوک ستا د ملګرو نه بل څوک نه ښکاري او لږ ساعت مخکې چې زما بدي شو په ټوله دنیا کې نو ستا کلی مې بدي شو دا راته ډېر مبغوظ و او اوس ستا کلی ما ته د ټولو کلو نه محبوب ښکاري ډېر خوښ راته ښکاري ومې لیدل هر څه په دې سترګو ستا او ستا د ملګرو د اخوی خاصلت اخلاق مې ولیدل دا خو د دروغجنو خلکو اخلاق نه دی لاس راکوه حضور پاک له لاس ورکړه الله مسلمان کړه دعوت یې نه دی ورکړی د حضور پاک د اخلاقو د وجې نه مسلمان شو وی صاحب ما د عمرې اراده کړې وه ستا ملګرو رونیوم هغه عمره وکړم وی لاړ شو لاړ مکې مکرمې ته هلته اطلاع رسېدلې وه چې سماما مسلمان شوی دی د مکې خلکو پیغور ورکړه سماما لاړې صحابي شوې چې کوم سړی به مسلمان شو صحابي به ورته لاړې صحابي شوې بې دینه صحابي معنا خپل دین پرېښودونکې بل دین ته تللی بې دینه شوې او ورته څه وایي وی نه ما بې دینه شوی نه ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور پاک په لاس کې مې لاس ورکړی دی مسلمان شوی یم او یې ګورې ما له پیغور مه راکوې مکې ته به راځه د علاقې نه غله راتله غنم به راتلل ځکه مکه خو د وادن غیر ذي زرعه هغه داسې دشت علاقه وه او غرونه چې هغې کې خپله غله نه کېده نو ده ته محتاج یو وی قسم دی پیغورونه مه راکوې اوس به یو دانه غله تاسو له نه راځي د یمامې نه اله به راځي چې رسول الله مبارک وی چې ورلېږې په ځان به اوس پېښ شوې څنګه انقلاب پکې راغی د اخلاقو نه مسلمان هم شو او څونه تابعدار شو نه خو حضور پاک دې مدرسه کې داخل کړه چې ورېږه سبق ووایي او نه سکول کالج کې داخل کړه د هغې اخلاقو دونه اثر پې شو بهترین اخلاق دا په انسان اثر کوي په بچو اثر کوي په کشرانو اثر کوي او خراب خوی او خراب اخلاق دا په بچو په ګاونډیانو او په خلکو اثر کوي چې ستا خوی ښي په کور کې چې پوهه چې زما دا بچي دي صالحان او نیکان به شي نو ته په کور کې ښه خوی او ښه اخلاق د بچو مخکې وچلوه دوی په خپله به ټیک کړي د دې بچي مثال د کولال د خټې دی د کولال د خټې نه که منګې جوړی منګې هم ترې جوړېږي او که کوزه ته جوړی کوزه هم ترې جوړېږي او که کاسه ته جوړی کاسه هم ترې جوړېږي او که تنور ته جوړی تنور هم ترې جوړېږي خواري به ورسره هغه جوړونکي کوي که کوم شی جوړی جوړېږي نو د بچو مثال د دغې کولالۍ خټې دی د ده مخکې ته د ښه خوی مظاهره وکړه هغه عکس پرې پرېوځي هېڅ نصیحت ته اجت نشته دې به هغه لار په خپله وایي
او کته ورته ټي وی ذات کې او بربند فلم ګورې او تم ناستې او ښه درې ناستئ، نو تاسو څه خیال دی چې بچي به د جومات کې ناستې وایه که بچي به د جومات کې ناست ابه تا سره کښېني بابا مې ناست بېبې مې ناسته تا مخکې به ناست بیا به ته جومات کې ناست هغې به ټک ورکوي یاره ستا د زړه ختمه شوې د هغې نه اچالې دا نه زده کړ او که ته د هغې په مخ کې ګناه کوې هغې ستا نه سوال نه پیدا کېږي ته به ګناه کوې د بچو مخ کې نو بچي به مدرسې ته ځي بچي به د قرآن راخلي څه د ګناه سر به ستا نه مخکې په هغوی باندې کېږي اخیري انجام به ستا هم خرابوي او د هغه به هم خرابوي لږه حیا خو پکار ده خدای بندګار دا مونږ په کوم طرف روان یو مخکې به لږ غوندې پلار د بچو نه حیا کوله او بچو به د پلار نه حیا کوله قسم دې داسې ملي دي چې بچو نه سوار د پلار مخکې نه دی اچولی دا دور ملي دی داسې خلک ملي دي اخوا بشو نو نسوار به یې واچول پخوا د نسوارو دا رواج زمونږ په دې علاقه کې زیات و د پلار مخکې به یې نسوار نه اچول ډېر داسې ملي دي چې پلار مخکې سګرټ نه دی څښلی اوس یو ځای فلمونه ګوري دروغ هم که رښتیا وي یو ځای ګوري یو ځای ناست یو ځای ګناه کوي دا څنګه اخلاق خو موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو د هغه په نقش قدم روان کړو د هغه په طریقه روان یو دا څنګه طریقه ده دا څنګه امتي دا څنګه اخلاق دي دا خوی دي چې جومات نه پکې پټوه دا هم اخلاقو کې راځي که جومات نه جانماز پټوه د جومات نه مصله پټوه د جومات نه دری دا موږ د جوماتونو دا ژرندې ولې وارې دي دا ولې څه چل دی دا زموږ جومات په هندوستان کې دی څه هندوان راځي غلاطې کوي دا جومات هم په چین کې د چینیان راځي څه دا جومات هم په روس کې د روسیانو نه پټو څه نه څوک راځي مسلمان راځي د خدای کور ته مې ژرنده والې ده چې انسان په خدای ډاډه دی ده کې دونه حیا نشته چې دی په خدای ډاډه دی چې خدای ستا د دې کور نه هم دا غلا کوم نو چې یو سړی په خدای ډاډه دی نو زما به سګېلی او ستا به دې سګېلی د خدای کور ته ژرنده وال دا خو ډېر لوی افسوس دی په دې تاسو سوچ کړی دی دا څومره لویه خبره ده ولې دا خدای کور ته ژرنده خدای خو زمونږ ډېر لوی محسن دی مونږ له خدای څه نه راکړي رانیولی هم شي مونږ یو ساعت کې ذلیل کولی هم شي عزت هم راکولی شي د دې خدای خو مونږ له ډېر لوی قدر پکار زمونږ دا شکل زمونږ دا مال دولت عزت خو د دې الله له طرف نه دی زمونږ ژوند مرګ عذاب خوشحالي خو د هغه په لاس کې ده نو مونږ دغه خدای خفه کوو مونږ بسې خوشحالي جومات ته ژرنده وه ولې چې څوک به پکیر پټ کړي جی ژرنده کا ور دری به پټه کړي جی ور ژرنده کا جانماز به پټ کړي دا د زید له مالک دا د خدای دی دا خو د خدای کور دی د خدای نه غلا کې شرمېږي نه حیا سوچ تېر نه دی کړی چې په چا ورلمه یو ټوپک ما پسې رالي یا تا پسې رالم یا بل لور پسې رالم او بیا خدای پسې ټوپک رالي د خدای په کور ور دی او بیا مې داسې مې اورېدلي دي داسې مې اورېدلي دي چې قرآن شریفونه یې پړی کړي دي او په هغې ختلي دي او پکې یې کوز کړی دي دی به م وایي ما ته دوا وکړه چې ما خدای وبخي ما ته دوا وکړه دی به هم د اختر په ورځ نوې جامې واچوي عیدګاه ته به نور بوز خو به نه کوي عیدګاه ته به لاړ شي هلته به دی ناست چې ما خدای وبخي او دیم چې مړ شي نو زه به جنازه کوم او ته به هم جنازه کوې دوا وکړې جي او دا مسلمان دی او دا خو ډېر ښه سړی و چې خدای پاک خدای دې ذلیل او رسوا کړي خدای د کور نه دې په قرآن شریف د پاسه قدمې بالا پټوه او د خدای د کور نه موټر وباسه او د خدای کور له به راشي غریب په سایکل باندې د جمعې مانځه ته د سایکل پټ کړي دا زمونږ اخلاق دي یو کافر وي مسلمان شوی اوچته چې جومات ته تلل ملګري په سپلۍ اوچتې کړې یو دوی څه کوې وي دا سپلۍ ته م راواله او زه به م والم وي کوم خوا په سپلۍ ولې اوچته وي وي دا مخکې ږدو که نه وي عبادت خانې ته سپلۍ مخکې وړو ولې دلته نه ږدو وي دا خلک پټوي وی څوک یې پټوي دا زمونږ مسلمانان نه هغه دین مې نه دی پکار چې عبادت ته ځم او د دې مال سپلۍ پټېږي واپس منډه یې کړې دا مې نه دی پکار د صحابو خوی ته به کافرو کتل مسلمانېدل به او نن د مسلمان خوی ته مسلمان ګوره په بل طرف کې تښتي د مودې ته خوی رسېدلی دی د خدای یاره نشته رور د رور دشمن کوشش کوم چې د سره بد وکړم بس کوشش کوم چې د ګاونډي سره بد وکړم کوشش کوم چې د پلار سره بد وکړم کوشش کوم چې د رور سره بد وکړم کوشش کوم چې د ملا سره بد وکړم دین راته ښایي ما ته خو دین ښایي که نه نیغه لار راته ښایي ښه اخلاق راته ښایي کوشش کوم چې څونه مې بد کړي چې دیم زه ګیر کړم دیم زه رسوا کړم دیم زه ذلیله کړم دا زموږ اخلاق دي دلته دې وس رسي طاقت دې رسي چې څه کوې کوه ورځې به که نه به ورځې او دلته به دې داسې رونیسي قرآن شریف کې الله فرمایي چې وی کله رونیسم ظالم له مهلت ورکوم مهلت ورکوم وی چې کله رونیسم بیا د چا پلار باندې نشي خلاصولی خدای نه ویارېږي
د خپل پیغمبر خشتا او بهترین اخلاق ځان کې پیدا کړي او الله دې په مونږ کې پیدا کړي. ماشومانو سره ساجیبه خو د حضور پاک والو سره کبر یې نه دی کړی. حضرت انس فرمایي یو ځل یې زه کار پسې لېږلم دا کار وکړه وی ما ورته خاندل ډېره کوټې ماشومو 10 کاله مې وي د حضور پاک خدمت کړی دی په دې 10 کالو کې ما ته اوف نه دی ویلې اوف. قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 کاله فما قال لي اوف چاته اوف نه دی ویلې. او که یو کار به مناسبو او ما به نو کړی د دنیا دا کارونه دی نه دی ویلي چې هلا فعلت هذا دا کار دی ولې نه دی. او که یو کار به داسې غیر مناسب و د دنیا د دین نه او به ما پرېښی دی نه دی ویلي چې لما دا دی ولې نه دی کړی. داسې خشتخ وي وی جناب ما ته ویلې کار به ځې لاړ شه وی ما ورسره خوشطبي کوله چې نه ځم نو نه راته غصه وکړه او نه راته بد رد وی وی په خپله کار پسې روان شو. خو زه لاړم کار پسې روان شوم دې ته مې نه وکړه داسې چې ګپ لګوم او زه روان شوم وی د شا نه در پسې راپسې را روانو وی ما ته وی اونیس ای انس ګوټیا چېرته ځې وی مې چې صاحب هغه کار کوم تا چې ما ته وی چې زه نه ځم زه خو خپله ورپسې را روان شوم وی نه د الله رسوله ورپسې ځم دا دی دې ته خوی وایي خشته مزېدار. په یو موقع کې یو صحابي نبی علیہ السلام او فرمایل وی که د چا په ما سره بدل پوری راشئ ما نه واخلئ زه الله له تلل غواړم او په داسې سینه تلل غواړم چې په ما د چا انتقام او بدل نه پورې. یو صحابي را پاسېد وی صاحب زما در باندې یو بدل پورې دی وایا چې درکم وی ما نه د یو ځل سا پیړه ایستې ده په دې املا دې رانه ډب ایستې دی هلکه ما در سره ټوکې به کړي وی که څه ټوکې کړي دي او کار څه دې کړي دي خو دا بدل مې در باندې پورې دی وی راشه ما نه یې دلته واله خو به کې څوک داسې یو مشر لکه ما خو ټوکې در سره کړو په ټوکې کې به تا ما سره څه کړي ما هم کړي دي زه ما نه بدل اخلي. او صحابه په مخ کې صحابه هغه صحابي ته وایي چې خدای بنده ته منافق یې که مسلمان خو ستا پیغمبر نه دی دا به مونږ عزت کوو ادب به کوو احترام به کوو ته دې بدل اخلي وایي دا خو د پیغمبر قانون دی په خپله یې فرمایل چې راشه ما نه بدل واخله او حضور پاک په هغې کې مسکي دی هله شا به راشه ما نه بدل واله. صحابي را پاسې صحابه هم پریشانه دي او ته څه وایي وایي صاحب تا چې زما املا نه ډب ایسته وایي زما املا بربنډه وه او ستا املا باندې خو څادر پروت دی حضور پاک ورته زر څادر د املا نه کوسته راشه ووهه هغه ورمنډه کړې په ژړا شو او د حضور پاک هغه مهر نبوت یې ښکلول شروع کړل ای ښکلاو 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 عرفت هذا یا رسول الله زما دا مقصد و چې یو بانه جوړه شي او زه ستاسو د املا مبارک او دا مهر نبوت ښکل کړم. چې دا کله وفات کېږي یو 2-3 ورځې مخکې روت جومات ته او په منبر کېناسته او په دومره تکلیف باندې روت بخاري شریف کې راځي چې 2 صحابو نیولې قدم مبارک یې نه شو اخیستی نو دا خپې ورپسې په ځمکه راښکلې کېدې او دې ګوتې یې په ځمکه کرښه راښکلې وه دا مره تکلیف او سر مبارک یې تړلی و په څادر سر یې خوږېده او په منبر یې کېنم او څه فرمایي لاول لومبې وصیت کوي الصلات د مونځ ګورې خیال ساتئ د مونځ به ډېر خیال ساتئ مونځ ډېر انتهایي اهم شی دی نمبر 1. دویم څه وایي وما ملکت ایمانکم د وینځو غلامانو نوکرانو همسایو مزدورانو بېکسو غریبانانو به ډېر زیات خیال ساتي. نو ګوره وفات وخت کې ورسره دا فکر دی دې سره اخلاق کېږي که نه چې یو سړی د غلام سره ښه خوی ساتي او د نوکر سره ښه خوی ساتي نو هغه به هم قدر کوي هغه به هم عزت او احترام به کوي. د غلام نوکر وینځې او دارنګې د همسایو ښه سلوک به کوې. قسم دی حدیث پاک کې راځي وی چې کم نوکر دله ډوډۍ پخه کړه وی ځان سره ډوډۍ ته کېنوه او که نه هغه د سره نه کینې شرمېږي او یا ته نه کېنې نو د هغې خوراک نه لږ وله ورکړه وی تو او لوګي خو په هغه تېر شوی دی د غلام متعلق وی او وی چې ته څه اغوندې نو غلام له دې هغه جامه ورکړه. دا څومره ښایسته او ښکلي خوی دی. الصلات د مونځ خیال ساتئ لومبې اعلان د مانځه دی. دویم وما ملکت ایمانکم د وینځو غلامانو نوکرانو همسایو چې د لاس لاندې دي دا معنا هغه زمانه کې وینځي غلامان د به معنا حکم د لاس لاندې چې ستا کوم خلک دی د هغې لحاظ او خیال ساتئ
او یو بل موقع کې فرمایي النساء د ښځو خیال ساتئ فإن كنا عوان فی ایدیکم دا ستا په لاس کې قیدیانې دي کته ورته وایي چې پلار که راځه نو ځي به او کته ورته وایي چې مزه نه به ځي نو د ښځو به خیال ساتئ ظلم به پرې نه کوئ داسې خشته ښکلې ښوي صحابه سره به خوشطبي کوله ناست به ورسره کبر پکې اړونه وی که د بار نه به څوک رالل نو نبي علیه السلام به یې روپېژندنه چې حضور پاک پکې کمی ونه وی داسې به یو ځای صحابو سره ناست خوشطبي بیا کوله حضرت انس ته وی یا ذل اذنین ای د دوه غوږو خاونده نو دوه غوږه خو دار شي یو بیبي والا راله وی صاحب ما ته دوا وکړه چې ما خدای پاک جنت ته بولي وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي په ژړا شو هسې مونځونه کوم او هسې خواره کوم وی نه حضور پاک ورسره خوشطبي وی ګوره بوډۍ به جنت ته نه ځي تا به خدای پېغله کړي ځوانه به دي کړي نو جنت ته به بیا ځي ښځه خوشحاله وي یو سړی راغی وی صاحب ما له یو اوښ راکړه سفر لپېدم هغه صحابي ته وی دله د اوښ یو بچی ورکړه وی صاحب د اوښ په بچي څه کوم زه خو اوښ غواړم غټ چې سفر پې وکړم ولې وی اوښ د اوښ بچی نیسه دا خوشطبي بیا کوله یو بل صحابي د باندې نه براته حضرت ظاهر رضی الله عنه هغه به پیغمبر علیه السلام لا د باندې نه سبزي ترکاري راوړله نو پیغمبر علیه السلام به ورته وی دا زما بانډه ده بانډه خندل به یې ورسره او هغه ډېر زیات خوشطبع او د شکل نه تور و نو یو ځل هغه په بازار کې څه سودا خرڅوله نبي علیه السلام غلې غلې شانه ورغې او د شانې وله سترګې پټې کړې لاس یې وله په سترګو کېښود لکه دا ملګرو سره کوي که نه کوي په سترګو یې د شانه ورته لاس کېښود داسې ګور دا خشته خوشطبیعتي من هو سوق دی من هو سوق دی او نبی علیہ السلام خان دی او شان سترګې ولا پلاس کله کې نیولې دي چې دې پوه شو چې دا خو حضور پاک مبارک دی نو زه الله شان تاو کړل او د پیغمبر علیه السلام د ملا نه شان تلاسونه تاو کړل او د خپل شی و پورې مګل حضور پاک پرې خون نو پساره ولا لاس کې خون وی دا امرای خرصوم سو بیرانه وایي اخو امرای نو اخو اصل انسانو دې ټوکې ور سره کوله دا امرای خرصوم سو بیرانه وایي او تاسو وایي وی صاحب ګورې کوټه به خېجم پچا کدی خاص کل کوټه به خېجم درته به واپس کی حضور پاک ورته سوی لیکن عند الله لست بکاسر که خلق درته کوټه وي خو د خدای په نس کرے داسې ښکلې خوی د ګاونډي متعلق چې ښه خوی چلوه ظلم مه کوه جګړه مه کوه خیال ساته که ګاونډي دې په سفر وي د هغه د بیبي خیال ساته او د هغه د بچو خیال ساته او که کور ته دې ښه میوه راوړه ښه خوراک راوړه نو ګاونډي له حصه ورکړه که نشي ورکولی نو بچو ته دې ووایه چې پټې وخوري الله اکبر دا ګاونډي بچي خفه نه شي موږ نه اسخا کېدې راوړو نو پوستکي بار غورځوو چې هغوی ورته خفه شي د مشر قدر کوه دا اخلاق دي د کشر په سر لاس راکاږه کنځل چاته مه کوه د بل مور مه کنځه دا څونه ښکلې ښې وی بې د خدای په نز خراب سړی هغه دی چې خپله مور کنځي الله رسوله وی خپله مور به څوک څنګه وکنځي وی ته چې د بل مور کنځې نه ستا مور کنځي که نه کنځي دا خپله مور ته په خپله وکنځل که تا د بل مور ته کنځل نه وی کړی نو هغه به ستا مور ته کنځل نه وی کړی دا څومره ښکلې ښوې دي کنځل مه کوه ښځو ته مه ګوره په لاره چې ځي سترګې اوچتې ښکته که او ښځو ته مو وایي چې بربنډې به بار نه ګرځئ په بورقو پړونو کې پټې ګرځئ خپل حیا محفوظ او ساتئ نوکر ته وایي خپل مالک خیال ساته قدر عزت کوه مالک ته وایي د نوکر خیال ساته دا څومره ښکلې ښوې کور ته چې د سامان راوړه زوی له مخکې مه ورکوه لور له ورکه ګوره په لور زیات رحم دی ګورې چې په دې تاسو پوه کړم د هغې وجه څه ده ځکه لور د پردي کور شی دی تا کړی 10 کاله 15 کاله 20 کاله تېر کړل د بل کور نه به ځي خدای خبر بیا د کره راپرېږدي که نه راپرېږدي او خدای خبر دلته خو د نیازبینتوب ژوند دی چې هلته بیا څه ژوند دی داسې که نه هلته بیا څه ژوند دی نو وی دا اول لور له ورکه ولې د لږ ورځو مېلمانه دا کره ناسته ده زوی خو د مستقل دی دا خو د غټ وارث دی نو لور دې کې د ماشوه به خوشحاله شي او ګورې دې باندې تاسو تجربه وکړئ چې زوی له دې ورکه غونډې خوري او چې لور له دې ورکه نه هغه رور له کېږي ورېږه لالاله مې کېدم چې هغه راشي دا څومره ښکلې اخلاق او خوی لورونه بیا جمدی ښخول هېڅ حق بیا نه ورکو حضور پاک وله باقاعده حقوق مقرر کړل چې په میراث کې دی څه ده مهر کې دی څه ده او د خاوند په مال کې دی څه ده دا خشته ښکلې خویونه او اخلاق مونږ ته د دواړو جهانو سردار ښودلی
یو صحابی دی قرآن شریف کې لري، یو صحابی نوم راغلی دی حضرت زید. پیغمبر علیہ السلام مبارک دی چې ونو